دې ملګري تپوس کړی دی چې په حق باندې قسم کول جایز دي که نه؟ یو شي ستا یو بل کس پې دعوه کي او تا ته وایي چې ته پې قسم وکړه، نو ته پې قسم کولی شي که نه شي کولی؟ جواب دا دی، دا مسله یاد لرئ، ټول ملګري دا یاد لرئ چې د بعضې خلکو غلط ذهن جوړ شوی دی، هغې وایي چې قسم په حق باندې کول هم ناروا دي. والله عالم چې دې ته دا مسله چا ښودلې ده. په حق باندې قسم کول بالکل جایز دي، بلکې نبی صلی الله علیه وسلم هغه بغیر د دعوی نه چې چا پې دعوه کړي، هسې د خبرې تاکید دپاره به هغه قسم کوه، والذي نفسي بیده، اکثر به دا ویل قسم په هغه ذات چې زما نفس دا په لاس کې دی. نبی صلی الله علیه وسلم بغیر د چا د قسم ورکولو نه قسم کړی دی. دا اصل کې څوک چې د الله په نوم باندې قسم کوي، نو دا د الله د نوم تعظیم کوي. اوس چې کله یو سړی په دروغ باندې قسم وکړي، نو هغه د الله د نوم سپکوالی وکړي، نو ځکه ګناهګار دی. او چې په حق باندې دی قسم کوي، نو دا د الله د نوم تعظیم کوي، ځکه چې د الله نوم ته اوچت ښکاره کېږي، ځکه پرې قسم کوي. که اوچت ورته نه ښکاره کېدی، قسم به نه کولی. نو لهذا په حق باندې قسم کول بالکل جایز دي. دا د خلکو غلطې خبرې دي. دویم دا دی چې دا بعضې خلک وایي چې په حق باندې قسم کول دا جایز نه دي، نو دا خو په الله او رسول باندې اعتراض کول دي. چې هر کله دا جایز نه دي، نو الله او رسول به مقرره وصله چې البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. منکر به قسم کوي، نو چې په حق باندې قسم کول ناروا وي، نو شریعت به مقرره ولي. دا خو جایز دی، ځکه په مقرر کړی دی. په درو دا ویلي چې په درو باندې قسم مکوئ، نو دا خبره بالکل غلطه دي. په حق باندې قسم بالکل دا جایز دی. دې ملګري تپوس کړی دی ته چې د یو مونځ کوونکي ستره به د څومره ځای پورې مختلف پکې خلکو به مختلف خلک پکې کنه، نو صحیح څومره فاصله ده په دلایل پرنا کې. په دې کې تحقیق هغه دا دی چې د مونځ کوونکي او د سترې په مابین کې فاصله یو د قیام په دوران کې دی، یو د سجدې په دوران کې ده. د قیام په دوران کې په روایت د عطا ابن ابي رباح ابن عباس کې راغلي دي ثلاثه اذرع، 3 ذراع، یعنی د خپونه والا تر سترې پورې با 3 ذراع فاصله چې یو نیم غز جوړیږي. دا غینه 3 ذراع دا غینه یو نیم غز جوړیږي. بیا چې کله سړی سجده لګوي، نو ستره به د انسان نه دومره لرې وي چې په منځ کې د سترې او د انسان پر منځ کې ورغومې تېرېدلی شي، یعنې بیزه پکې تېرېدلی شي. لکه دا په حدیث کې راغلي قدر ممر الشات، په مقدار د زر تېرېدلو د چیلۍ باندې، او دومره به د سترې ته نږدې ودرېږي. ځکه حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا صلى احدکم فلیصلي الى سترة وليدن منها. کله چې په تاسو کې یو تن مونځ کوي، نو مونځ کې سترې ته هغې ته ورنږدې شي. نږدې کېدل دا دي چې د سجدې په دوران کې د ستره به ساره دومره لري چې ستا او د سترې مابین کې دومره فاصله، یعنې یو ولیش چې پای کې چیلۍ قد تېرېدلی شي، دومره لرې ودرېدل چې پای کې منځ کې ډېر خلک تېرېدلی شي. دا ستره نه ده. ګورئ ښه، د مونځ کوونکي او د سترې په مابین کې فاصله د سجدې چې مونځ کوونکي په سجده باندې پرېوځي، نو ستره به دومره د سر نه لري چې منځ کې به تقریبا یو چیلۍ تېرېدلی شي، یو لېش فاصله چې کومه دا پوره کېږي د دې دپاره دومره فاصله هغه د حدیثونه هغه معلومه ده. دې ملګري تپوس کړی دی چې زه عمرې له تلمه او خوله مې یې شوي وه، او دارنګې د سر یخته مې هم لږ غورځېدلي وو. زه اوس په شک کې یم چې ما باندې به دم وي که نه به وي. جواب دا دی چې لاوله مسله خو دا یې زده کوي چې په حالات د حرام کې که چېرته بدن نه وینه خارج شي، نو په دې باندې هېڅ قسم نه کفاره شته دی، نه په دې باندې دم شته دی، هېڅ شی پرې نشته دی. دا د پښتنو غلطې خبرې دي. وایي که ګوته دې یې شوم به دم روانې، دم دې ورته ښکاري صرف وینې ته وایي. دم دا چیلي حلالول ته ویلی کېږي، ښه چیلې یا ګړ یا غوا دې ته حلالول ته دم ویلی کېږي، دې نفس یې وینې ته وایي. نو بدن ناکوینه چېرته خارجه شي، نو په دې باندې هیڅ قسم کفاره نه لازمیږي. دلیل د هغې دا دی چې په حدیث صحیح د بخاري وغیره کې راغلی دی چې احتجب النبي صلی الله علیه وسلم وهو محرم. نبی صلی الله علیه وسلم ښکر لګولی او حال دا دی چې هغه په محرم حالات د حرام کې و. نو ګوره نبي په زور باندې د ځانه په ښکر باندې وینه ایستلې ده، او بې اختیاره خو چې وینه وځي او په طریقه اولا باندې په هغې څه کفاره نه لازمیږي. دا د خلکو ځان یو مسله جوړه کړې ده چې د بدن نه وینه خارج شي، خوله یې نه شي، ګوته یې نه شي، نو په دې که دم راځي. نه، دا غلطه هېڅ شی پرې نشته دی. ښه، یو خبره خو هغه دا شوه. دویمه خبره چې د سر یختې غورځېدلې دي، نو په دې کې اوس تفصیل دی. که چېرته دا د په خپله باندې غورځولي وي، په خپله باندې غورځولي، سر یختو ته یې زور کړی، یا مثال په طور باندې خرولي وي یا یې کټ کړي وي، نو بیا خو په ده باندې کفاره لازم ده. او کفاره چې کوم ده د محظورات الاحرام هغه ده چې هغه شپږ مسکینانو ته خوراک ورکول یا 3 روژې نیول دي یا به چیلې حلالوي. دې 3 واړو کې به یو کوي. او که چېرته بې اختیاره باندې به یې سړي ویښته چې کوم وي هغه کمزوري وي، او هسې مثال په طور باندې مس یې کول او دا یخته رادا شو، نو دا بې اختیاره چې که ویښته درې شي، نو په دې باندې کفاره هغه نشته دی.